جاهلیت کې رسم داو کله به چې یوه زنانه د هغې نه خاوند هغه وفات شو، داسې یو په یو وحشي کور کې یو بیکاره کور کې یو کوړګۍ شنته کې به هغی عدت تېراوه، او چې کوم بیکاره لباس و هغه به یې واغوستو، ویښته به یې نه ږمنځول، غسل به یې نه کول، روټۍ به یې ولالته ورکول، یو کاله پورې به ناسته وه. یو کال بعد به بیا یو حیوان راوستلی شو، نو په هغې پسې به یې ځان ومخودو، بیا به څه پچې به یې همداسې ګزار کړله چې مطلب زما عدت ختم شو. حامله زنانه چې کله ترې خاوند وفات شي او یا ورته طلاق ورکړلی شي، د هغې عدت په صورت الطلاق 4 نمبر آیت کې دی چې هغه وضع د حمل ده، چې ماشوم یې وزېږېده او ماشوم یې پیدا شو، بس د هغې عدت ختم. د هغې خپل قسمت دی، بیا که هر کله د هغې وضع د حمل راځي، که هغه بیا د دې خاوند د وفات نه دویمه ورځ باندې حمل وزېږه او هم عدت یې ختم شو، که میاشت بعد یې وزېږاوه، که 2 میاشتې 4 میاشتې هر څومره چې وه. حدیثو کې بیا د هغې وضاحت ورسره راغلی دی چې 4 میاشتې او 10 ورځې په دې دوران کې به دا زنانه دا به ډول سینګار نه کوي، نکریزې به نه لګوي، نوې جامې به نه اغوندي، نوې خپلې مخکې جامې اغوستلې هغه به اغوندي، دارنګې سرخي پوډر دا به نه لګوي، خوشبویي موشبویي به نه لګوي، سر ږمنځولی شي ښه، سر به نه ږمنځي، که 4 میاشتې شي که سر ږمن نه کېږي خو هغه بیا سې جاخ کېږي، هغه به یې چېرته ږمنځي، دومره چې ډول سینګار به نه کوي، او د خاوند د کور نه بغیر او بل ځای کې شپه نه کوي. د ورځې که چېرته وځي نو وتلی شي، ورځې پابندي نشته دی. دا مسله امام طحاوي ذکر کړي مان الاثار کې، مان الاثار کې دا مسله ذکر کړې ده چې کومه زنانه د هغې د خاوند وفات شي، دا د ورځې د ضرورت په بنا باندې د کور نه وتلی شي. په دې کې هم د پښتنو خپل څه رسمونه داخل کړي دي. ښځې نه چې کله خاوند وفات شي 4 میاشتې او 10 ورځې دا د کور نه بهر ته نه راوځي، بلکې بعضې خو منډو ته او دغه صحن ته هم نه راوباسي، کمره کې بنده ناست دی، ظلم دی. د ورځې دا چېرته تللی شي خو شپه به بل ځای کې نه کوي، شپې له به کور ته راځي. ما دا زنانه د دې عدت د ختمېدو نه وروسته که دا بل خاوند سره نکاح کوي نو کولی شي. پلار که ځي هلته کښېني هم د دې خوښه ده، فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف، هېڅ ګناه په تاسو باندې نشته دی. پښتانه خو ځان له خپل د هغې رسمونه او رواجونه دي. هغې چې کله یوه زنانه د هغې نه خاوند وفات شي، د دې زنانه چې کوم لیورونه دي یا د دې کوم سخرانه ده هغه د خپل میراث ګڼي، دا بل چا له څوک په نکاح نشي ورکولی دي د اجازت نه بغیر. ستا اوسه څه کار پاتې دی؟ وروسته به دې مسلې وضاحت نور هم راځي آینده کې انشاءالله.